شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتولون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم बाज हर आंची हस्ती बाज
बाज हर आंच हस्ती बाज गर काफिरू गबरो बुत परस्ती बाज इंदर गए मादर गए नौमीदी नीस सदबार अगर तो बशिकस्ती बाज मशरानो कशरानो रुणु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई چې کله کله زما په زړه باندې وریځو په شانتا تیاری غوندې راشي نو د هغې وجې نه زه په ورځ کې ډېر کرته استغفار او توبه وباسم پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې قول معنا او مقصد دا دی تیاری او داوریه دي چې کومه پزړه باندې راځي دیتا د ګناه وساوس او نور سوچونه او وهمونه وای زړه باندې قسمه قسمه وسوسه راشي هغه وسوسو د وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه ډېر کرته استغفار په ورځ کې وایم بیان هم نن د توبې په باره کې ده استغفار په باره کې ده چې الله جل جلاله په توبې او استغفار باندې ډېر زیات خوشاليږي کلا چې انسان گناہ کوي او بیا ور باندې توبه او باسی او استغفار وای نو الله جل جلاله په دې شی باندې ډېر زیات خوشاليږي چې د ګناه نه فورا انسان توبه تائب شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پاکه هستی ده چې هغه د تمام ګناهونو او د معصیونو معصوم ده انبیاء ټول معصوم دي د ګناهونو نه دا غي باوجود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګناهونو نه پاک دی او کا کم بھول چوک لغز شنتی نشیوی اللہ اعلان فرمائے لے دے چی ٹولی رستو مخ کے ٹول گناہونا معاف دی ہر قسم گناہ چی شوی دا آغا آغیتا لغزش وایا یا ورطا خطا وایا ہر قسم چی وایا آغا اللہ معاف کرے دا لیکن دا معافی باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا هم فرمائی چی پیورز کے زد سلو کرتو نهم زیاد اللہ جل جلالہ تا استغفار وایم دا سلو کرتو متعلق محدثین لکی چی دا دے معنی دادا چی زیاد استغفار پیغمبر علیہ السلام وے اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام چکل پیدا کو نو آدم علیہ السلام سرا اللہ گناہم پیدا کرا استعدادهم دو گناہ پکی کے خو ولی کلچ رب العالمین دو فرشتو سرا فیصلہ اکڑا اے فرشتو زپس مکہ باندیو نائب جڑاو ما غبا علم کی تاسو نپورتئی فرشتو ورتاوی یا اللہ دا سے نائب ولی جوڑائی چی آغا با ٹول عورت خون رزی کئی یا اللہ گناہو نبکئی یا اللہ شرکیات و بدعات بکئی قسم قسم گناہونو کے با مبتلائی یا اللہ
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یا اللہ قسم فسادات بکئی پروی زمین باندے، یا اللہ مقصد دے عبادت تے نمنگ نزیات عبادت سو کولیشی، یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا الہ العالمین منگ تو لورستا تسبیح و تقدیس بیانو، بس دا کافی دے کنا؟ یا اللہ منگ تو لورستا تسبیح و تقدیس بیانون، یا اللہ کچر عبادت دے مطلب بھی چتا فرمائی لی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا اللہ عبادت تے مقصد دے نو 24 گھنٹے منگ پا عبادت باندی لگی دلیو، اللہ فرمائی نا تاسو نپوئے گے دا زما علم دے، زپ دے باندے دیر خپوئے گم زما کارنو کے تاسو نپوئے گے، انی عالم ما لا تعلمون، یا اے فرشتو تاسو نپوئے گے۔ نو کلچ رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا کم، بیائی پکی مادد گناہ واچولا، استعداد پکی واچولو، لکا سنگ چی ما مخ کی ویلیو چی کل فرشتی اسمان تا اخی جی اللہ تینا تپوس کئی چی فرشتو زما بنی آدم ہم سہالت کی لی دلے دے سے کول، نو کچر سوک منز گزاری د سہار منز ہم پا جمع سر کئی او د مازگرم کئی طول منزو نا کئی، نو حقا فرشتی اللہ توخی جی ورطوئی یا اللہ اتیناہم وهم یصلون، یا اللہ چی کل منگ ورطلستا بنی آدم وستا بندہ پا منز باندے ولاڑو تالے سجدے لگا والے بدا سے حال کے منگو لیدم، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، یا اللہ چی کل منگتے ناراتلو دمازگر وقت کے نور فرشتے دشپے ورطلینو، یا اللہ بیائی منزونا کول اللہ تا تولاڑو، امدارنگی آغا چی کل فرشتے ورشی یو مجلس کی دا اللہ و دا رسول خبری کیگی، گیر چاپیر فرشتی تے نودری گی و اعلان کئی اخپلو نور ملگرو تا حلمو الى مقصدکم، رازے اے فرشتو ستاسو دا مقصد زیدے اگورا، قال اللہ قال الرسول ویلے کیگی، اللہ دا رسول خبری کیگی، آغا انسان و بنی آدم گیر چاپیر ناستی، نو بیا گیر چاپیر تینا فرشتی ادری گی، نور تا آواز کی اگوی نور تا تر اسمان پر یولو یا مجمع جوڑش، کلا چی دا مجمع رنگشی اللہ جل جلالہ تا پیشی اللہ دم حکمت و دا مصلحت پیش نظر تا پوستے نکئی اے فرشتو تاسو چرت لے زما بندگانو سکول، اغورتوئی چی یا اللہ من خستا بنی آدم پدا سے حال کے ولدو، یا اللہ چی چا قال اللہ قال الرسول وے او چاوری دل، نو اللہ جل جلالہ ورطا فرمائی دا ہغا انسان دے چی تاسوے چی دا با فساد کئی، دا با ٹول عورت شرک و بدعات کئی، یا اللہ ستانا فرمانے بکئی، گورا ٹول دا سیندی خلقوں پکشتا، وی دا قیامت و رزب کل رازین و علماء کرام لی کی، بلکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت با ترہغ وقت پوری قائم نشی چی ترسو پوری دا اللہ نوم غستلو والا دنیا کے سوکشتام، دا دے مطلب دانوے چی ہر سنگوی خوچی دا اللہ نوم اخلی نانا، حتی یقول فی الارض اللہ اللہ، چی ترسو پورے اللہ خلق پا وحدانیت باندی منی، سو پورے خلق اللہ پا یوالی باندی منی، او دائی عقیدئی چی گور اللہ صرف یکیو اللہ کی دلیشی، بل ہی چاکی آغا صفات نشتا، صفات سر اومن، یا اللہ ستا صفات سدی من خدا وی چی تبل ارکی، نو بس دغا صفات دا اللہ دے، نو دا خو ڈاکٹرم کئی یا اللہ، نو بیابا ڈاکٹرم اللہ ای، من خوئی یا اللہ کم خلق چی مرضون لرکی علاج کئی، نو دا الہوی، یا اللہ صلی من خیل و زیرت تتلے و مانے مرض لرکو، نو آغا بہم اللہ ای،
یا اللہ من خوری دلی دی چی فریاد اوردلو والا یا اللہ سوال قبل ولو والا ز پر سمدی ولی لتلیوما یا اللہ حالتا میں سوالو کو آغا قبول کنے یا اللہ غبا اللہ دا قبر پا مینس کی دا غبائی کنا عوام کو نپوئی گی کنا اللہ فرمائی نانا حتی یقول فر ارض اللہ اللہ ترسو پوری چویلے کی گی اللہ اللہ مان دادا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تم غلط سمجھ گئے ہو دادر تچا غلط ویلی دی چی مرض لری کینو آغا اللہ ای گورام دادر تچا غلط ویلی دی چی دچا علاجو کینو بس آغا اللہ ای دادر تچا غلط ویلی دی چی کمزے کے سوال قبول شنو آغا اللہ ای نانا دا چا غلط پویا کرے اللہ حق دے چی مؤثر بالذات تے ہی چاہتا سا اسباب لا محتاج نرے اصل دا مرض لرے کولو والا حق اللہ دے سبب نا اللہ مجوڑوا دا اللہ تعریف دا دے چی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کا ذات الحی جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا کبھی اس پر فنا نہیں آئے گا چرت باغ باندے مرگ ناراضی. الحی القیوم اللہ جوان دے چرت و فنا اور باندے ناراضی. اللہ فرمائی کل من علیہا فان تمام کائنات کی سمرد سا والا خلق چی دی مخلوقات چی دی اللہ فرمائی کل من علیہا فان سب کو موت کا پیالہ پینا ہے سب کو موت کا مزہ چکنا ہے ٹول بمری ٹول کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف باقی پاتی کی دل والا حقا ذات دے چی آغلا چرت فنا نرازی اغبا ہمیشہ ہمیشہ جون دے نئے ابتدا معلومہ دا چفلنی سن کے پیدا شوے دے و نئے انتہا معلومہ دا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد دا سے اللہ دے لم یلد ولم یولد چی نا اصل لری و نا فرع لری نا اصل لری چی چانا پیدا شوے دے نا فرع لری چی سوکتے نا پیدا شی اصول و دو فروع نا پاک تے بس دا سے ذات تے. اے خلقو الحی جون دے دے جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو موت آتی ہے یہ اللہ نہیں ہو سکتے. الحی اغدا سے جوان دے دے چی چرتا مور باندے مرگ نرازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے مرگ راغلے دے آدم علیہ السلام باندے مرگ راغلے دے ابراہیم علیہ السلام باندے مرگ راغلے دے ٹولو انبیاء باندے مرگ راغلے دے پٹولو مخلوقات با مرگ رازی گورا چی کم سڑے مردے نو آغنا الہ مجوڑا والحی آغا جوان دے دے گورا فنا پہ نرازی نہ پونے تو القیوم دا سے اللہ دے چاغ ٹول کائنات قائم کری دا ٹول ادھر ان کے آغا اللہ دے آغا قائم کئی دا سے اللہ دے چی چرتا مرگ ور باندے نرزی دا ٹول کا کائنات ادھر ان کے دے قائم ان کے دے لا تأخذہ سنت ولا نوم. اے بندہ نورہم غیقوگونا کلاو کا ہو صفاواو را گورا الہ غا سڑے کی دلیشی الہ غا ذات کی دلیشی لا تأخذہ سنت ولا نوم چناغ باندے خوب رازی و نپاغ باندے پر کالی رازی 24 گھنٹے آغاوی خوب دار دے. ولی کچری داو لیا اللہ الہ جوڑ شی او کدغ بزرگان انبیاء اللہ جوڑ شی یا اللہ دا سی ذات شی چی اغلا خوب و پر کالی ورزینو اللہ فرمائی انسان باندی با تکلیف راغلی او دے با او دی خبر بنی بندگان با وازون کئی یا اللہ ظلم دے رسر یا اللہ مظلوم یما یا اللہ ظالم نم اخلاص کا یا اللہ بلا روتے دا دے نم اخلاص کا واللہ بے او دی خبر بمنی. اللہ فرمائی الحی القیوم اللہ دا سے ذات تے چی ہمیشہ جون دے دے ہو قائم دے لا تاخذہ سنت ولا نوم نور باندے خوب رازی و نور باندے پرکالی رازی.
له ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ غزات تے چی ټول کائنات داغ پا قبضہ قدرت کی دی، ہر صداغ پا قبضہ قدرت کی دی. له ما فی السماوات والارض، زمکه و اسمانونه داغه په قبضه کی دي. دانه چې ته وایي چې غفلانی له نظام ورکړی دی، افلانی له تصرف ورکړی دی، افلانی له اختیار ورکړی دی، هغه د بادو ذمہوار دی او فلانی د فلانی مرض ذمہوار دی. نه له ما فی السماوات و ما فی الارض، الله دا سے ذات ته چې اسمانونو زمکه او سچری داغه په قبضه قدرت کی دي. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. بیا مشرکان شوبه کوي ټیک ته من خو خپل اولیاء ته الہ نه وایو، خدایان خو نشي جوړې ده. البته صرف دومره خبره ده چې دوی به شفاعت کوي زمنګ پیر صاحب یا زمنګ فلانه صاحب یا فلانه بابا، دا به د الله په مخ کې شفاعت کوي او دا به چې کم ده دا الله نه پر زور مطالبه کوي، خپل مریدان به ور باندې بخي. اللہ فرمائی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، دا سے سوکشتر مخلوقاتو کے چی دا اللہ مخی کے شفاعتو کی، دا اللہ مخی تودری گی و آغا سوالو کی و دا زبان کلاولو جرعتو کی، الا باذنه، مگر دا اللہ پا اجازت باند. اللہ اجازت ہو کی، دا اللہ دا اجازت نباد بیا دے شفاعت یا سوال یا عرض و معروض کرے کئی نو کولے شی. خدا اللہ پاک اجازت بوی چاہتا، حق چاہتا چاہا اللہ پا یوالی باندے من لے. من قال لا الہ الا اللہ، یعنی من اعتقد لا الہ الا اللہ، چاچے دا عقیدہ ساتل دا چنشتا لائق دا عبادت مگری کیو اللہ دے. سوک چی دا اللہ دے یوالی دا سے قائل دے چی آغا اللہ الحی القیوم بولی، آغا دا سے اللہ منی چی آغا لگ چرتا فنا نرازی. ابراہیم علیہ السلام تا چی کل اخپل قوم ہوئے چی گورا دا سپوگمے سمرا خیستا دا زمانگ اللہ دے کنا، اگر انتظار کولو کلا چی سپوگمے پریوتام اعلان او کو چی گورا دا زما الہ نشی کی دلے، کم سیز باندے چی فنا رزینو دا الہ نشی کی دے. دا سنگا الہ دے چی فنا شو شپی او دا سار نشتا. بیاوی چی گورا دانمر سمرا خیستا دے او سمرا علا دے، گورا ابراہیم دا زمانگ الہ دے، دا غسوال قبل اولو والا دے، دا حجت روا دے. نو چی کل آغا شپر آغلا آغا ڈوب شوئے دا الہ نشی کی دے. اللہ خو آغا دے چی آغا فانی نہیں، آغا باندے فنا نرازی. نو کم سڑے چی قبر کے پروت تے، کٹ کے پروت تے، خاورو کے پروت تے، آغا بسنگستا سوال قبول و منظور کی. علماء کی عجیبہ خبر دا کلا چی کم سڑی نساو و تاغا تالا محتاج شو، سترگو پٹولو کم تالا محتاج دے. دا تا باندے حق دے چی سترگو باندے بے ادوگوتے کے دے او دا بوائے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ. سترگی پٹی کا زکا چی تالا محتاج دے دا بنی آدم دے کے او سانشتا. بیا دا غسل ہم پتا باندے دا ذمہ داری دا، غسل کے ہم تالا محتاج دے، کفن کے ہم تالا محتاج دے، اڑلو کے ہم تالا محتاج دے، جنازہ کے ہم تالا محتاج دے. بیا چی کل جنازہ کے نو بیا داغے نباد بیاو چتولو کے تالا محتاج، قبر تا چتولو کے تالا محتاج، خاورو اڑولو کے تالا محتاج. کل چی قبر جوڑ شو بیا روستو آغے نباد دعا کے ہم تالا محتاج. خو چی کل گنبت جوڑ شی بیا توئی چے بابا رو رسے گا. جی بخ فلسفہ دا ہر سکے تالا محتاج دے، پس دا مرگ با دے طول عمر تالا محتاج ہوئی، تدتا محتاج نہیں. ولی دے مر دے یو دا سی کمزور غنی خبر من چرتا وری دلی وا سندن ندا معلومہ و یو قبر تسوک سرگن شنو پاگئی کی یو ډیر کشف په ذریعہ باندې به سلی دلی چې یو سړی پکې دی او هغه ته
خرنا دا او قسمه قسمه عبادات کوي دا د عالم برزخ زندگی ده، په دې باندې سو قیاس نشي کوله. وی بیا هغه سبحان الله سمره بختور دی، وګوره ذکر او فکر عبادت کی مشغول دی. هغه ورته وی چې پس د مرګ نه چې ما سمره کاله عبادت کړي دی دا ټول به تعالی درکم او که صرف یو د سبحان الله ثواب مال راکای. ځکه چې پس د مرګ نه خدای عبادت ختم شو، منقطع شو. اگر چې دا خبره ضعیفه ده، به انتها ضعیفه ده، خو اسی صرف د دې غرض د پاره مې بیان کړه چې کله سړی مړ شو انقطع عمله، د عمل کټ ده، اوس عبادت نشي کوله. دعا بهترین عبادت ده، دعا بهترین عبادت ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الدعاء مخ العبادہ، دنیا دعا چې کومه د عبادت مغز ده، مغز خو دعا وایستا. د دعا مطلب دا نه چې سنتونه بعد دعا چې کوم ده مخ العبادہ د عبادت مغز ده. دعا ویل کیږي پکار، ندا، आवाज، الله ته چغوال، الله ته आवाज کول، د الله نه سوا بل چاته आवाज نه کول، دې ته ویل کیږي عبادت، دې ته ویل کیږي دعا. الدعاء مخ العبادہ، چې دعا یعنی الله ته आवाज کول، چې صرف یو کې الله ته आवाज کوي، بل بابا له आवाज نه کوي. مخ العبادہ دا د تمام عبادتونو مغز دی، ولی یو الله نه وخت کول خدا خو غټ عبادت ته کن. نو خبره مې دا کوله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ز پورس کې سو زل الله تا استغفار وایما، باوجود د دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناګار نه دی، معصوم دی د ګنا نه سره د تمام انبیاء کرامو، لیکن بیا هم د استغفار وی الله نه بخنه غواړي. د ولې د استغفار ډېر لوی مقام دی کنه. آدم علیہ السلام انسان، الله جل جلاله چې آدم علیہ السلام پیدا کوم، د انسان چې کله جمګټه جوړ شي د الله او د رسول خبرې وکي، پس دا غینه چې اسمان ته وخیږي الله ته نه تپوس کوي چې اے فرشتو دا خلق چې جمع شي وسوي، وی یا الله دوی جنت غوښتو، وی یا الله دوی د جهنم نه پناه غوښتم. هغه ورته وی چې اے فرشتو دا جنت او جهنم یې لیدلې دیو کنام. هغه ورته فرمایي یا الله جنت او جهنم خو یې ندی لیدلی، خو بیا هم د یو غوښتو د یو نه پناه غوښتم. پیغمبر علیہ السلام نه اوریدلی دي. هغه ورته وی چې همدغه کمال دی په انسان کې، ګورا باوجود د ګناه د توفیق ماغله د ګناه توفیق ورکړي دی، خو لیکن بیا هم هغه د ګناه نه ځان بچ کړي، ماغله د معاصیو ماده پکې پیدا کړي د ځان بچ کړي. او ګورا هغه کې دومره کمال دی چې جنتی نه دی لیدلی، او الله فرمایي غواړي جهنمی نه دی لیدلی، بیا هم ما نه غواړي. د پیغمبر علیہ السلام خبره منلې. نو اے فرشتو تاسو گواہ اوسئ چې څومره مجموعه څومره څوک چې د الله او د رسول خبرو د پاره راغلی واغه ټول ما او بخل، هغه ټول له جنت ورکو د جهنم نه می بچ کړی دي. فرشته ورته وی چې یا الله ټوله مجمع خود الله او د رسول د خبر اوریدلو د پاره نه راغلي، یا الله باز خلق خو پکې هغه او چې هغه تماشای راغلیو، اسه پلار تیرې دل وی چې راشه دلته خلق ولار دي تم پمنس کې ودرېګا. او دا سه خلقو یا الله د قال الله او د قال الرسول په نیت باندې نور غلي، بلکې دا سه وی چې زده جمعه ورځ د یو جمعه ته خو چې مونږ پکې وکینو صلو خلف کل بر و فاجر دی وی کنه. وی حدیث کې راغلی دی چې مونږ کا هر فاسق و فاجر پسې علماء لیکلي دي چې دا روایت موضوعی ده، منګړت ده، دا چرته بدعتانو جوړ کړي چې هغه پسې چا منځونه کول نه. نو حدیث جوړ کو چې صلو خلف کل بر و فاجر، هر چا پسې مونږ کیږي، مونږ څنګه چا پسې کیږي، خدای لیونیه مونږ خوري اهمه فریضه ده، پارکانو د اسلام کې ډېر لوی رکن دی، دا څنګه ارسړي پسې کی. فقه لیکلی دي چې بدعتي پسې نه کیږي، فقه لیکلی دي چې کم مولا زنانه او ته مراهق جنکو پوري مراهقه چې بلوغ ته نږدې داسې جنکو ته هم چې سبق خاين هغه پسې مونږ نه کی. بدعت او شرک او کفر او نور نجائز خلا پرېدا،
چې نوجوانو جنکو خذل سبق پڑھاوي پیغله دینی مراهق دي مراهق پیجنې چې پیغله لاشي نیوي خو پیغل توپ ته نږدې هغه لهم چې سبق خي احسن الفتاوا لیکلی دي چې هغه پسې مونږ نه کیږي او ته وایي چې صلوا خلف كل بر و فاجر عجیب تماشا ده. نو آغا فرشتے ورطا اعلان کئی یا اللہ باز خلق خدا سیو چاگو پلار تیرے دل وی چه زمرد د جمعی منز دے خوچے چاپا سے وہ کس نوری منگ سکو مرا در چاخ پلیا کی دیدی در چاخ پلیا کی دیدی تو بیچی دے کافر دے در چاخ پلیا کی دیدی تکے ٹھیک نہ دے گورا منستاسو ٹولو واقعیدہ دا پر ٹولو باندے لازم دا چی واقعیدہ ونیس اللہم یو دے دینم یو دے مذہبم یو دے پکار دارے چې زمنګ تاسو نظریه وی وا اوس بتا سوې چې دا خمولیان منګي وی ته نه پریدي یو وی چې دا نظریه دا بل وی چې دا نظریه دا بل وی چې دا نظریه دا نو هغه خو ما د عیدګاه په میدان کې در خلاصه کړی دا چې کم سړی وی چې د دې مولا نظریه ټیک نه ده یا دا مفتی سے پنځپیره ده یا وهابی ده یا پلانې ده یا ډنګې ده دا خبر ٹک نہ دا دای ٹک نہ یو خو خلق اسی دروغ جوڑی سو کوئی چی مفتی سے ابدا سے وے آخو سی یو بہتانی او یو حقیقتی چی من کم خبر کو آغے باندے دا کم مولا اعتراض وی نو قانون دارے چی یو سڑے تال دنیاوی توان در رسائی ستا پټه وਹੀ یا ستا د میوونه غلا کوي یا ستا دکان د ماتولو کوشش کوي یا مات کړي دي توري چې او صابونونه او مچسو ډبي درنه پټکړي دي کوړته درنه وړي دي دنیاوی نقصان دل در کړي دي تا ته پته ولګی دا چې فلانی کلی کې پلانې سړې زما د دکان غل دي نو تور پسې ورځي هغه تکلی والا هم کې نه وي او هغه پسې ټوپک هم وړي هغه تکلی کې هم نه پرې وي لار هم ورته نيسي او تو ورته وي چې ګوره کپ لارې غږیږي او کپ شارې غږیږي زه درته ناستم ما سره خبره وکا زما دکان نه غلا کړی دا پتا باندې دوه گواهان دي یا درې دي یا مې پتا زیره تلې ده ٹھیک شو دنیاوی توان دل در کړی ده نو بل فرض کچری مفتی صاحب استاد دین تاوان کړي دي استاد دین او د نظریاتو خلاف کړي دي استاد شریعت خلاف کړي دي ایوا مساله د اسلام په ملک د اسلام نه خلاف کړي دا د مسلمانو په ملک د مسلمانو خلاف مسله کړي دا د قران او د حدیث په موجودګۍ کې د قران او د حدیث نه خلاف مسله کړي دا نو بیا خو ته ډیر کمزور سړی چې چا دی دکان نه صابون پټ کړي نو هغه بغیر د جرګې نه پرې دی ما تعالی دینی تاوان در کړي ته مال دلته ناراضي خبر وتا زه خو در سره هر ځای کې کینم پلار د شریعت ثالث ځای کې خو بالفرض کته وای د دین ډیر زیات حامی او ما دشمن د دین بولې نو بیا خو تا کې ډیره کمزوري ده چې ته ما پسې ناراضي او ما د گریوان نه نیسي په کارداري چې ما د گریوان نه ونیسي او وای چې دا مسله د شرع غلطه کړې ده فلانی کتاب دالی کلی دي وغږیږي او کتاله دین د صابون نه هم کمزور اخکاری چې مړه در چا خپل صابونونه دینو یعنی د خپل چا خپل صابونونه دي دین نه دي صابون جوړ کړي نو بیا هډېره کمزوري ده راشي سړی له خود سره د اسلام نوم غستل ندي پکار بیا نو پکار داري چې د مسالې تحقیق کو هر عامی تا هر مقتدی تا هر مسلمان هر متنفس تا دا حق حاصل ده بلکې په د باندې لازم را چې د خپل دین تحقیق وکي اسلامی مسله صحیح وچوالی ته ورسي داغه مسئله مکمل تحقیق کی لکه څنګه تا چې دکان مات شوی ری تور پسې پیسې لګي یو زلزي بل زلزي دلته زیره شوی دی دلته زیره شوی دی دلته خبره شوی دا دلته چالي دلې دی دیږي چې کم دی وا چکه پر وته وا دیږي کې وینه تلا وا دیږي کې د تورو چایو
یو دار شوه او یاره د دکان داسې تلې د خبره بوزي هغه په اخیری سنټر ودرای. نامدارنګي د دین مسله هم پکار ده چې خپل کلی مولا او عالم ته وروړي، بیا بل زیته یو سی بیا غنه تاسو کې چلکه ته داسې وای تاسو سره څه دلیل ده؟ هغه تعالی کتاب حواله در کی عبارت دلولی کی ترجمه در تولی کی زکه چې امی په ترجمه باندې پويږي، هغه بیا راوړه مال راوړه یا بل یو مولا له یوسا هغه به تعالی دغه تحقیق کولی کی. مثال زماو د دوی اختلاف دی نو مال امراوړه دنم لیکل واخلا مانم لیکل واخلا. دیو مولی کی چې د فلانه مسله چې څوک داسې کوي دا غلطه ده، کتابونو کې داسې لیکلي دي، مال راوړه زو در تولی کم چې را د دوله غلطه را کتابونو داسې لیکلي دي. دا دواړه فیصله دیوبند ته ولېګا وای چې یو مولا داسې وای بل مولا داسې وای، فورن بدر ته پته ولېږي چې کم یو په حق دی او کم په نه حق دی. خو بشرطی چې تاسو د دین قدر د صابون عمروي، د صابون عمره او که صابون نم در سره د دین قدر لاندې نو بیا په دکانونو کې یا په لارو کوسو کې اسې کنځلې کول دا خو نامناسبه کار دی. بهرحال خبره بل خلاړه نو الله جل جلاله په مخ کې فرشتي وي یا الله باز خلق خدا سیو چې هغه اسې راغلیو آسه پلار تیرے دل راغلل چې راشه تقریر او یا الله د دینیت باندې نور اوتلی چې اسلامی مسلې زدکو. الله ورته فرمایي چې ګورا یو نیک مجلس کې دا خلق ناستو ګورا زما دا فیصله شه دا نه را واپس کیږي، داغه مې هم باخلی دي چې کم په دینیت باندې رغلی دي او کم چې دا حسه تماشای بن کر راغلی دي دوی لمه هم معافي کړي دا مې عمر سره بخلی دي. الله انسان ته د ګناه ماده ولې ور کړی دا؟ ولې کچره الله پاک د فرشتو په شان ته مخلوق پیدا کړي وي چې هغه کې د ګناه ماده شتا نه د ګناه ماده نشتا، د عبادت ماده پکې ده. نو بیا د انسان د پیدا کولو ضرورت سو فرشتي خو وی کنه، خو پاغه کې د الله جل جلاله د رحمت کله چې فرشتي وی د ګناه ماده پکې نه و، د عبادت ماده پکې و. نو د الله جل جلاله صفت غفاریت چې کم ده، د بخنه والا چې کم صفت ده، دغه بروی کار نه راتله زکه چې څوک داسیونه چې ګناه کړي و الله ورته معافي کړي وي. د الله خو هر یو صفت ځان له جدا صفات لري، نو کچری گناہ کولو والا سوک نه نو د غفاریت صفت به همداسه وو، د ستاریت صفت به همداسه وو. نو الله انسان پیدا کړ د گناہ ماده پکې کې خو د گناہ کوي او بیا گناہ نه بعد استغفار وای نو الله غد ستاریت او د غفاریت والا صفت سره ورته معافي کوي. په دې الله ډېر خوشحالي. منبهات کې علامہ ابن حجر رحمه الله لیکلی دي لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. دا سے وړه ګناه نشتا چې هغه انسان بار کوي هغه نه غټه جوړ نشي، او دا سے کبیره ګناه نشتا چې هغه انسان کوي او بیا استغفار وي هغه خلا ختم نکي. یو سړی وړه ګناه کوي بار کوي هغه نه رفتا غټه ګناه جوړ شي، او یو سړی غټه ګناه کوي خو ور سره توبه او باسي استغفار وای نو الله جل جلاله ورته معاف کوي آخر ختمه کی. نو الله جل جلاله انسان لا چکل د ګناه ماده ور کړی دا فالهمها فجورها وتقواها. الله فرمای ما انسان پیدا کړو په انسان کې مدو خاصیت واچول فالهم فيها فجورها وتقواها. الله فرمای ما پدې کې د ګناه ماده هم واچولا فجورها وتقواها، او دا غینه د بچ کېدلو صفت مې هم پکې پیدا ک. دا نه چې دی وایي چې د ګناه نه بچ کېدل نشم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما کې کلا وساوس راشي زړه نو زبیا سلو زلونه هم زیات استغفار وایم. ولدا لوی مرتبه د وساوسو درتللو منافی نه ده.
دا سينه چې یو سړی به د لوی مرتبه ولې نو غلبه وساوس ناراضي زړه کې نه ناراضي هر سړی لراضي د باز خلکی کته خیال کړی هغه وای چې نه مړه ما خو فکرم نکېږي الله د خزو ته قتل نه منع کړی دا کنه خزو ته باندې ګوري دا یې نه ویلي چې کته بزرګ وي لوی مرتبه لري نو بیا خو تعالی جایز ده او کچری ته عام یو سړی وی کالی جیوی نو بیا تعالی ګناه ده داسې نه دی ویل هر چا له ګناه ده ولی د هر چا اعلان شته د زړه کې هغه خزل مایل کیږي اوس که یو انسان وای چې زما خو هډو اعلان نه کیږي نو دا ډیر لوی دروغ جن دی د خپل ځان د پاره لار جوړی لار خبردار باور په ونه کې ولی نفس چې کم دی دینه با مطمئن کیږي نه نفس خو اجدها ده اجدها و یو سړی او غره نه لرګي راوړل یو لوی لرګي باو غریب سړی هغه یو ځل وځکه وکړو نو پاغه کې ولوی اجدها راو تړلا د یخنه د سړی د وجنه یو غټ مارو د لرګي په شان کلک شو هغه پکې وتاړ پته ورته نو کله چې کور تراوړو نو کور کې ولید چې دا مار دی نو بیا یې زړه کې وی چې مار دی خو لیکن مړ دی دا وسو کې زپکی دی لرګو کې دی پروتینو نو دې سم لاسته ودشو مر راوخته ګرمي داسې ګرم شوا نو هغه چې کله خ ګرم شدا چې ورو غزیدو مارو کنه نو چې کله خطوط شو دغه سړی لورغه ټکی ولا ور کور ولا ډیر پریشان شول چې مړ مارو او ژوندې شو سړی وچیچ نو نفس چې کم دی اولیاء او علماء کرام لیکلي دي چې نفس اجدها ده مار ده مار نفس چې کله ته یو پیر لا یو سه د حق د شرع مطابق پیر لا یا یو مصلح له یو سه یا تبلیغی جماعت کې لاړ شي اصلاح دی وشي د تبلیغی جماعت کې تک یا یو د شرع مطابق پیر سره تعلق جوړول دې سره سره بزرگ نه جوړیږي چې ته وایي چې بس مان لوی ولی الله جوړ شو مان به نه ګناه کیږي نه به مان شرک کیږي نه به مان بدعت کیږي نه به مان ناجایز کیږي نه غلط سوچته اشرف علی صاحب تانوی رحمه الله علیه سره راغی ورته وی چې صاحب مال نصیحت وکا هغه ورته نصیحت وکړه به ورته چې چیز دستا د سینې نه لګ مال سره کده بریلیان چی کنه دوی وی چې یاره د پیرو د مرید چې مخامخ ناشتي نو د پیر د سینې نه هغه انوارات راوزی او د مرید په سینې باندې نه نوزی فیض حاصل شي و یاره چې سره مخامخ شو او دا شالر لا ډب راکنو بالکل می دا سینه دا سیه شوا تندک می محسوس کو نو اشرف علی صاحب تانوی رحمه الله لچاوي چې جی لغونی د استاد سینې نه مالم سرا کا غورته چې زما سینه کې خو بلغم ده که بلغم غواړي زما د سینې نه تعالی ز صدر کم دا خدای الله جل جلاله د طرفنا یو فضل دې چې پچا باندې وشي اشرف علی صاحب تانوی رحمه الله ډیر لوی دیوبندی عالم تیر شوی یو ځل چاته نه تاسو کو د مریدان چې وی کنه دی اکثر د پاره وی چې زما استاد یا زما پیر یا زما استانه چې کومه لوی بزرگ دی ولی الله د سره کرامات ور سره دي کشف ورته کیږي کشف دلته یو ډیر لوی بزرگ په نامه باندې مشهور دی دغه علاقه کې نه دی ضلع کې تیر شوی د خطا زمون په دې علاقو کې تیر شوی ډیر لوی بزرگ باندې خلکو مشهور کړي چې راغ ډیر لوی ولیو نو دوی اکثر د پاره اولیاء خو هغه چې هغه د الله او د رسول په فرموداتو باندې عمل کوي نو هغه یو ځل په خپل مجلس کې یو بوډاغونی سړی ته ویلی دي چې الکه تلار شکور کې چای پوخ کا او بیا چې کله چای پوخ شي نو هغه چینک واړاوه هغه زړه کې ویلی دي چې یاره زړه پیر صاحب آرډر دینو چه کور ته تلې چه باندې کړي را خزي چه پخه کړي را اجوندې هغه سره اوس په خپل باندې بیان کوي وای چې مال څه پتا و چې پدې کې د لوی کمال پټ کړي وي وای بس چې کله کور ته لاړم چه پوښ شنو روانه غس چې نه کا داسي اونې غرزولو وای چې کله جمعه تراوتم یو کسر نه تپوس کوي هلکه سوځیدل خو نه تاسو څنګه پتا ولګی ویاره منگ ناستو و پیر صاحب دا سے نیغ شو چی پلانینا چینک پریواتو و چیتے تلش ویزاغا وقت کے نا پیدا مایو چیارا خونم دیکی بس مطلبی
وی زه اوس سوچ کوم چې راجیبه خبره ده، دا خو دومره د لاس صفایي وه، خپله بزرګي خلقو ته ښووله چې کنې وګوره زه دومره لوی ولی یم چې ماله د چینک هم پته ولګېده. نو د خپل مریدان د خپل پیر نه دا توقع لري چې دی به ماله سرا کي او دته کشف کیږي. او ابن اشرف علي صاحب تانوي رحمه الله نه چا تپوس وکړو، وی صاحب تعالی کشف کیږي؟ کشف لغوي معنا د کشف دی بربنډېدل. کشف لکه اوس مثال دا ټوپه ما د سر نه لرې کړه نو زما سر تکشف شرمن شه، سرګند شه، ښکاره شه، اول پټو او سرګند شه. نامدارنګي ولی الله چې کوم وی الله د الله دوستان، الله چې کله وغواړي نو یو د پردې والا شی الله هغه ته بربند کی، خو چې الله کله وغواړي دا د ولی په لاس کې نه. لکه بالفرض قبر ده، قبر کې خودنه حالات پټ دي کنه، سپته لګي چې قبر کې دنه څه شی وي. الله یو ولی ته وغواړي نو هغه د قبر حالات منکشف کی ورتا، هغه ته د زړه پسترګو خای چې یاره د قبر کې دنه مرده ته عذاب کیږي مثال. خو هغه کشف صدا د کانی کارخانه ای چې یاره دا وحی الهی ده او دې کې به دروغ نه. د ولی کشف او د نبی په کشف کې ډیر فرق دی. نو بهرحال هغه کشف الله اولیاء او تکي کله کله چې الله وغواړي. نو اشرف علی صاحب تانوی رحمہ اللہ نے یو مرید تپوسو کو کہ حضرت آپ کو کشف ہوتا ہے؟ ناغور توی نہیں جی میں جب رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سوتا ہوں تو پھر مجھے کشف ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. یعنی اغت نہ مراد داو غست چې کني کشف نہ مراد دارې چې زکله قمیص و باسم نو بس بیا سرګن شم بربند شم هغه ټیم کې مال کشف کیږي نه بربندېګا ما ځکه چې سړی ود کیږي نو قمیص لري کی واسکټ لري کی بنیان لري کی نو سړی رمن شي ودا کشف رته کیږي نور نه کیږي. نو خبره می اصل کې دا کوله چې اولیاء الله چې کم دي هغه سره تعلق جوړولو باندې د انسان زندگی جوړیږي یا تبلیغ ته تک باندې هغه سره وخت لګولو باندې د انسان زندگی خو جوړیږي. ولی انسان نه داسې یو شی نه جوړیږي چې ته د خپل نفس نه داسې بېغمه شي چې ته چې زما نفس ته بالکل بس د ګناړو تصور ناراضي کډیر گیر چپیر بربندي جنکه ناستی زما ته بالکل سوچ ناراضي او زه خو ولی الله یما او کزه د چرسیانو د پډریانو او د شرابیانو په محفل کې کینم نو ما باندې اثر نه کیږي او کزه د غانو د باجانو په منځ کې کینم په ما اثر نه کیږي. نو داسې سړی اکثر د پاره بیا شکار کیږي د شیطان چې کله غافل شو چیرې ماته او شیطان سنشي ویلې نو داسې سړی بیا د تباہی په لار باندې زی. نو دا نیکانو سره تعلق ساتل یو خپیر سره تعلق ساتل یا تبلیغ کې وتل او هغه سره تعلق ساتل په دې باندې دا انسان چې کله مجاهدات وکي کوشش وکي خپل نفس باندې دباو واچي د مقصد دای چې کله د نفس دا وای چې دې طرف ته وګورا دې ورته وای نه الله فرمایلی دي چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله مؤمنانو ته حکم کړی چې خپل سترګې ټیټی کې ګور ټیکته دا په خور بازار دې قصه خوانی دا یا دا فلانه بازار دې کې ډېر زنانشت دي یا لاهور دې یا کراچي دا ټیکته دا زنانه خو حیا نه بار روتی دی لیکن دا اللہ ماتا حکم دے چی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دا اللہ حکم دا دے چی سترگی خکتا غڑوانو زبسترگی نپورتا کوما اے نفس زستان منم تا چی کم خبر دا زما تاوان باندی تمامیگی او بیا لار کے روانے چرتا دا گانو دا بجانو خواز دے غگونو باندی پریواتو نفس در توئی چی گورا لگو ودرگا دا دیر خیستا غندے پاکتے ډیر خسته غانا دا او زبردست ساز او رباب ولیکيږي. نو تو ورته وای چې نفسا ټیک ته ستا ډیر خو خلال لیکن ستا شوق او د تا خبره منل ما ته پتاوان باندې تماميږي والله کې او منما. نو کله تبلیغ کی وزه نو ستا نفس به وای چې خوب او کا خطبه ملګری ویني
چې څوک تهجد ته پاسېدلی دي او څوک الله ته جاری او څوک الله نه غوښته کوي او څوک الله ته سوالونه کوي نو ستا زړه به وایي چې سملا ودشه او بیا به ته وایې نه زه پورته کېږم یوه شپه به پورته شي بله به پورته شي همدارنګې به سهار او بېګا منځونو ته تاله نفس وایي چې ګوره ډېر مصروفه یې روغ او ورځ دې په تعلیمونو باندې تېره کړې ده اے نفس پرېږده اے انسان پریدا ود شخو خوب کارو غورز دے تیرا کڑی دا کار روزگار دے کڑے دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها شیطان ډیر زبردست دلائل انسان ته خی چې کله د مانځه او یاد بل شي دتا شیطان وایي چې ګوره مې کوا نو بیا ورته وایي چې ګوره تستړې ستومانه اورو غورت خو تاسو آخر تاسو غانې بجانی خو ندی غغولی د مسلمانانو پر روغتیا کې لګیا وګوره جرګی دي کړی دوه مسلمانانو په منځ کې دی جوړه کوله څومره غټ کار دی کړی دی نو که اوس ودسی شو مړات د ماسختن مون خاصم نه قضا کیږي شپې اغنی مساره پوری کیږي خو خیر دی بیا به وکي چې زل دی ودکی بیا چې کله څوک در تاواز وکیم کتا خیال کړی سحر خپل زوی یا ورور باندې چې کله आवाजو کې چې لکه پاسه د مانځه وخت ته نو دستا خبره ته غوږ نه نیسی اول برا پاسې داسې غنټې ته داسې لیټ ولګي الکه چې زه درته وایم چې ټیم یې خو کم ټیم پاتې دی کنده خپل غړې ویني چیرې یو 100 منټه خوشتا بیا وسم دي دا شیطان ورله دلائل خي لا یکلف الله نفسا الا وسعها و انسان ته الله دومره تکلیف ور کوي چې څومره وسوي وسنه زیات تکلیف الله چاله نور کوي نو زما وس نشتا بز دین زیات نشم کوله دا پټه ولا پړاو کی نو علماء لیکلي چې کم سړی مجاهدات کوي خپل نفس مجاهدو باندې اچولې دي دا الله او د رسول لار کې وته دی او نفس باندې مجاهده او کوششونه کوي سالور میاشت یا یو کال تبلیغ کې ولګولو یا یو نیک پیر او صالح پیر په محفل کې یو 100 کال تیر کړل نو دغه مشق سره د دو صرف دومره کار وشي چې د خپل نفس مغلوب کړو خپل نفس مغلوب کړو نور د ګناه وسوسه دا خو کلوې مرتبه ولا انسان وی هم اغلهم وسوسه ورزي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مالک لډیر وساوس راشي په زړه باندې می تورې ورځ راتیری شي نو زبي الله په دربار کې سلو وارو نه هم زیات استغفار وایم دا د دې لپاره چې وساوس ذهن کې پیدا کیږي قسمه خدا الله والا او د غیر الله والا صرف دومره فرق دی کله چې د الله والا نیکانو خلق له وسوسه د ګناه ورشي نو هغه په نفس باندې غالب شي او هغه ګناه والا وسوسه مغلوب کی دی ورته وایي چې ګوره ته خو ټیک وایي چې دا کلی او قوم کې ز شرمېږم او کلی قوم کې به معالی بیا څوک ستړي مشینره کوي او دا ټول خلق په ودونو کې دومره توانونه کوي او کته توانونه کې ګوره بیا به خلق کوي چې را څنګه چلو او کستا لور باندې واده ونشي او په پټه باندې ورکه سپینو پچو والا بوتل ورته وای بیا به خلق وای چې را د لور یې څه چلو که څنګه داسې ورکړه نو دا وسوسه د الله والا خلق لهم ورزي او کم چې د شیطان والا ملګری دی هغه له هم دا وسوسه ورزي خو چې کم د الله والا خلق دی هغه ته الله غلبه ورکی هغه ورته وایي چې که دنیا څومره خبرې کوي ودی کوي خو زبد الله او د رسول خبره منم خلق هر سماته وایي سوکرته پنځ پیره وایي سوکرته وهابي وایي سوکرته منکر فلانی شي او منکر فلانی شي وایي خیر د هیڅ باقی نشتا ولی والله او د رسول طریقه دادا نو زبدا سے کوما ګورا ټولي دنیا کې بدار واجوي چې د مشمانو سرونه په زیرتونو کې خري خو زغا کی کد چا په زیرت کې نه کومه دا شر نه ناجایز خلک دی وایي چې سوي کې نو مجاهده کول یا د الله او د رسول په لار کې وخت لګول یا د الله جل جلاله یو برګزیده انسان سره د وخت لګول او د وجنا خپل نفس نه بداسه نه وایي چې زما نفس اوس مغلوب شو بس دته بالکل تقاضا د ګنا ناراضی نه کچره دې دا سوچ وکړو مفتی رشید احمد صاحب لیکي چې کچره کم سړی د خپل نفس نه
غافل شنو انسان باندې خپل نفس دغه وخت کې حمله کوي. کله چې دی غافل شي چې وایي چې اوس هیڅ نه کیږي، زما نفس بالکل مغلوب دی، د ګناه وړو مانه امکان نشته او دا ټول خزې زما خويندې میندې دي. که تاسو خیال کړئ چې دا کم ډرایوران نه دي، د ډرایوران مخ کې سیټ کې ځان سره زنانه کې نه شته، دلته هم ډېر د ډرایوران ناست دي. د ډرایورانو سره اکثر د پارخته شیرونو کې زنانه چې کله ملاو شي یا مخ کې سیټ شي ته ونیسي، نغه به درته وایي چې ګوره مخ کې سیټ دله در کوم، خو که زنانه رالی بیا به پرېږدې. ولې نه زنانه خو اوس نارینهو سړو سره نه شو کېنای، دله ځان نارینه نه ښکاري. دی وایي چې موږ خو اوس هم زنانه یو، نو زنانه خو یې نارینهو سره نه شو کېنوی که نه. لکه ته ولې نارینه نه یې؟ او زنانه بوقوفهم هغوی هم دا خیال وي چې موږ به ډرایور استاد سره کېنو، حالانکه ډرایور استاد یا دا نور انسانان ټول نارینه دي. هر یو انسان دی، هر چاله الله نفس و شیطان ورکړی. نو دوی ځان سره زنانه مخ کې کېنوي، او چې کله بیا ورته زما پشان یا ستا پشان یو نیک سړی یا یو د فکر والا سړی ورته وایي چې هلکه دا پردی زنانه دي، دوی له دې چېرته یوازې سیټ ورکړی وی یا یو کونج ته دې چېرته کېنولی وی، نه مړه خور مور هر څوک لري، خور مور هر څوک لري. دله شیطان دوکه ورکړي. داسې خبرې چې څوک کوي که نه، د بزرګۍ دعوی چې کوي او داسې خبرې کوي چې ته به وایي چې په خولې باندې بس دا سړی بزرګ دی. پوه شه چې د سړي سره د شیطان کلکه ملګرتیا ده. دله شیطان ویلی دي چې هر سړی خور مور لري، نو ته چې ور سره سملی بچی تی نه راوړې، هغه ستا خور مور ده؟ هغه خو هم دغه سیوا ښځه ده که نه، خو تا نکاح کړې ده، بچي دې ته نه پیدا کېږي، نو هغه خو ستا خور مور نشي جوړېدی، ځکه چې هغه ستا ښځه ده. اگر چې هغه هم داسې وه پردی زنانه وه، خو ستا نکاح کې راله. نو مقصد دا دی ته خپل نفس نه داسې مه بې خطرې کېږه چې ته وایي چې هر سړی خور مور لري. نو بیا د دې معنی دا ده چې الله او رسول العیاذ بالله بدګمانو. الله فرمایلی دي چې پردی زنانا ته مګوره، پردی زنانا سره یو ځای کې مکینا، پردی زنانا سره خبرې مکوه. ګوره د زنانا صرف مخ نه دی ستر، په دې باندې ما بیان کړی هم دی. زنانا صرف مخ نه دی ستر، زنانا د پردی سړی نه غیر محرم چې ورته وایي چې چا سره نکاح جایز کېدی شي، هغه سړی نه به دی د ګوتو سرونه نه ونیسه تر بره سره پورې ټوله به ترې نه پټېږي. ولې دا ویښته نه دي؟ ویښته دا هم زینت دی. ویښتو نه هم د ښځې حسن معلومیږي که نه معلومیږي؟ نوکونه نه دي، نوکونه دې نه هم د ښځې حسن معلومیږي. پوندې نه هم د ښځې حسن معلومیږي چې دا حسینه ده یا دا بدرنګه ده. د انسان د هر نارینه شیطان وسوسه داسې کټ کوي چې پوندې نه ورسه یا هغه ټول بدن باندې راتاو کی. لیدلی به پوندې ځان سره به سوچ کوي چې داسې او داسې او داسې او داسې، بس په دې سوچونو کې به ډوبي. هغه د شیطان پټه ده. نو زنانا ټوله پرده ده، ټوله مستقل. بعض زنانو که تاسو خیال کړئ برقه به چولی مخې کولاوي، خو چې کله خپل کلی ولا چا باندې راشي بیا مخ پټ کی. بهر خلکو نه پرده نه کوي، دا پیر بابا لا او دا لوی لوی زیارتونو لشيزي ستورمنې خزي داسي وي چې هغه یو ځای کې پرده نه کوي، خو چې کله د کلی ولا سړی ور باندې راشي نو بیا ته مخ پټ کی. دا پرده نه ده، خاصي شرم دی مړه. اندارنګي پرده چې کومه ده، پرده د आवाज هم پرده ده. خزي आवाज نه ده، आवाज دا هم پرده ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بیان تعالی څه فرمایلی دي؟ ولا تخضعن بالقول. ګوره خبره نرمه ونه کې. اول خو کنارینه لکوي پکار دی چې ټلیفون یا څوک دروازه ټکوي هغه له جواب نارینه لکور کی، ماشومه جنې ولا ورکی. خو بالفرض کچری ډیر ضرورت پیښ شو، سو کور کې نشتا،
یو زنانه دا کور کې یو سړی ولاړ دی هغه کې معقل نشته د بوسوس خیره په مخ لګیا دی ټکا ټکا او ټکا ټکا په دې نه پیږي چې لکه خو आवाज نه رځي څوک بنی کنه واپس بشم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درېزل السلام علیکم وایا دیوال ناخوا دروازه ناخوا ولاړ وایا السلام علیکم کچری درېزل سلامونو کی چادر لا جواب درکنو بس ټیک ټیک کني بس واپس کېږي او کيو سره دا چې ولاړ دي چې بالکل نیت می کړه او بس لسره د اعتکاف اراده می راځلته ولاړم چې څوک راوتی ني نو بیا زنانه او تا حکم دی چې دی ولا आवाज وکي خو نرم आवाज نه دا سي आवाज دی وته نه کوي چې هغه आवाज باندې عاشق شي یا د عشق سماده پکې پراته یې زړه کې چرته څه اشکال راشي درشتي आवाज سخت आवाज سره کلک आवाज سره نرمه سره نه نرمه आवाज سره نه چې هغه کدا سے لچکوي چې هغه تم پیدا شي فیتمع الذی فی قلبه مرض الله فرمایي چې کچره ته نرمه خبره وکي ته نرم आवाज والا وکي نو فیتمع الذی فی قلبه مرض نو تم به پیدا شي دا هغه انسان چې دا غزړه کې مرض د عشق پروت ته بیماری د عشق پکې پراته دا هر ځای کې سترګې لړاوي ناغه مریض دی بیمار دی روحانی طور باندې بیمار دی نو کته چره نرم خبره وکي نو هغه بل ورځ الله چا خبره کوله یو ځل زیت زیارت لتلیو وای ملګری را سره وی زیارت لتلیو نو د بر علاقې له چرته تلیو وی زما یو ملګری او کور ته بننه ورننه وته چې خوري چرګشتا چرګ ما غستا پس مالال کړو خاصم وی غپ جوړول وی خوري چرګشتا وی هغه به وی چې نشتا وی دغه ته بیا وی چې نا چرګ نشتا یغه به ته چې نا چرګ خو نشتا یې ښا چرګ نشتا یعنی مقصد دا راځي خفیت مع الذی فی قلبه مرض مطلب دا دی چې خبره بدر سره زیاتی کی کرتے 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 تعلقات جوړولو خیال به زړه کې راشي نو الله جل جلاله فرمای نفس اجدها دا اجدها خبردار خپل نفس نه بے قرار او بے خطرې کې نني دا ونوای چې ما کال لګولې دی یا ما ډېر علم حاصل کړي ما باندې شیطان ووسو غلبا نشی کوله او ز معصوم یمام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې کله کله ورید راشي نو زه هم استغفار ډیر زیات وایم نو دا حکم د هر امتی ته چې دوی دی بار بار استغفار وایي د توبه ګوره درې مادي دي درې شرطونه دي د توبه چې وباسي نو په درې شرطونه کومه توبه نه قبلي یو توبه کې شرط داره چې په ترشي ګناه باندې داسې پخمان شي زړه سره وایي چې ډېره غلطي می کړې ده یا الله ډېر تجاوز را نشوي ده یا الله ډېر لوی ګناه می کړې ده ارمان دې چې داسې خو مانوي کړي ډېر زیات ظلم می کړې ده ځان سره داسې به پخمان شي دویم شرط داره چې هغه ګناه چې کومه کې تلګیاي هغه ګناه به پرې ده داسې نه چې ملګیاي کوي او پخمانی پکې نه ګناه به بس پرې ده دویم شرط داره پکې پاغه ټک باندې به ګناه پرې دی چې الله نور دا ګناه نه کوم دریم شرط پکې دا دی چې دا عزم به وکړي چې الله تر سو پورې چې ساره کېده نو بیا به دا ګناه نه کوم هغه نه بعد توبه قبليږي وی کله چې شیطان الله رانده درگاه وګرځولو د خپل دربار نه وېستم نو هغه دربار نه د وتلو په وخت کې هم د الله د فیاضین فایده واغستا چې الله د سوال قبل اول والده راشه یو سوال ورته وکا دربار نه وېست ورته وی فخرج انک رجیم اوزا زما د دربار نه ته خډیر زیات راتلې شوی اوزا بارم هغه د دربار نه وزي لیکن بیا هم الله لچغ کوي ګور الله ته سوال کوي جن شیطان نم شرم پکار دی چې هغه سوال الله ته کوي او منګه وی چې فلانیا بابا را ورسی شیطان الله ته سوال کوي چې یا الله مالا مهلت راکا تر قیامت پورې یا الله مالا مهلت راکا چې تر قیامت پورې مالا مرګران کې الله فرمایي زما ډېر لوی سمندر دیتا دعا کړې دا ځا قبول کړې مې دا
تر قیامت پورې بتا باندې فنا ناراضی تب ژوند دی. بیا ورته وی چې زما د ستا په عزت باندې قسم وی یا الله ستاد بنی آدم زړه بزو عمر پورې لري نشما چې ترسو پورې دکې صاحب کېدا زبد د زړه په سر باندې ناشته ما یو طرف نه بستا فرشتہ ورته وی چې پاسا د منځ وخت نو بل طرف نه بزو ورته وایم چې و د شمړه ډېر ټیم د لاخو 15 منټ باقی دی په دې کې 10 منټه خوب وکړم. یا الله زماستا په جلال باندې قسم دو چې تر عمر پورې به انسان په زړه باندې ناستو مام چې ترسو پورې د انسان کې صاحب کېدا عمر پورې به زده د زړه تسلط نه ختمو ما 24 غنټه به دا تم لرم چې کوس غلط شي چرته خو به خوېږي ہمیشہ بس چې کم دے د پسړه باندې ناستو ما. الله جوش کې والله جواب ورکړي چې تا خو زما په عزت باندې قسم خړلې زما دې هم په خپل عزت او جلال باندې قسم وی چې زبد بنی آدم د پاره عمر د توبه دروازه خلاص اگر زوما چې ترسو پورې د پتن کې صاحب کېدام چې دې ترسو پورې ژوند دې نو د نفس د تبد توبه دروازه خلاصي کلم چې ته ګناه ور باندې او کې چې دې توبه وباسي زه قبلهم انت بس وطن په وران کی وای کم چې کرامن کاتبین دی یو د خیمت والا دی یو د غسمت والا دی. خیمت والا یو قسم امیر دی د غسمت والا مامور دی. قانون دار چې دو کسانم په لار روانین یو دی امیر شي بل دی مامور شي. وای دا خلاص والا ثوابونه لیکي او د غس والا لاس والا گناهونه لیکي. خو چې کله انسان ثواب کار وکي یا اراده وکي نو هغه د خلاص ولې ولي کی چې اراده کار نیک وک ثواب ولیکي. خود غس لاس والا چې کله ګناه دا انسانو کی غس لاس والا د خلاص والا نه تپوس کوي چې فرشتي ویلی کوم امیر صاحب کوي نه لیکم هغه ته چې نا صبر وک کړي شي توبه وباسي. بیا ورته وای ټیم ډیر تیر شوی لیکم او کوي نه لیکم ورته وای نه صبر وکا کیدل شي چې د توبه وباسي. اخر درې زلو وای چې کله د درې زلو پورې توبه نه باسي نو بیا غورته چې زوي لیکا خدای هم د الله سمره لوی رحم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. کم سړی چې ګناه کړی دا الله ورله ګناه لیکلی دا عمل نامه کې ګناه ولیکې شو توبه ونه بسل زر خو رسته بیا چرته توبه او با سلام نو الله دا سینه کوي چې هغه توبه ولورانه کې نه ګناه دا سینه کوي چې قلم پر راکش کی چې کړي وا خو ورانه شوا دا سینه لیکي. التائب من الذنب كمن لا ذنب له بلکې الله ادا سے ختم کی گویا کې چې د سره کړي نوازه کی سوچا ورکش مونږ تاسو چې لیکلو کو کنه بیا هم خوښ نشي نه راسي کټ کو او کوم سړی چې ګوري پړاوی نه غلا پته لګي چې رسېلی کلی و خو کټ کړي دي عمل نامه کې دا کار نه بلکې سوچه ختم شي هغه شی د سره لکه چې کړي نه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لکه چې د سره ګناه شتنه سوچه به ګناه ده خو بشرطه چې توبه رښتینی توبه مضبوطه توبه یو دای چې پخمانی په ګناه باندې دویم شردای چې ده عزم کوي تا ګناه پری دیو خو دریم عزم دای چې دا ګناه به الله بیان کوما مضبوطه اراده وي. دا درې شرطونه چې کله په توبه کې پکی نو یو سوال پیدا کیږي چې رانو دا دریم شرط چې کم ده چې رسبه دا ګناه نه کوم سپته لګي کې دی شي انسان نوشي نه پدې الله انسان نه نشي. الله نه وخت کوي یا الله مال توفیق راکې چې زدا ګناه بیاونه کمام نو الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي د توبه متعلق مختلف زینو کې ذکر ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي چې تاسو توبه قبول کړي خو بشرطه چې تاسو الله ته توبه وباسئ. والله يريد ان يتوب عليكم الله اراده لري چې تاسو توبه وباسئ والله قبول کړي. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما
هغه خلک چې خواهشات نفسانی پس روان دي، خپل خواهشات او د زړه د نفس تمناګانو پس روان دي، هغه خدا وایي چې دا انسان یو طرف ته مایل شي. هغه مقصد دا دی، لیکن یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. الله تخفیف راولی چې ګورته توبه او با ساز استاد توبه قبل او ما ټول ګناهونه بدرته معاف کم بشرطی چې حقیقی توبه. نو عزیزانو الله جل جلاله د انسان توبه تا منتظر وی چې انسان بکله توبه او باسی چې زه قبول کم، خو بشرطه چې د انسان په زړه کې اول خدا پخمانتیا راشي چې ما کومه ګناه کړې ده، ډېره غټه ګناه مې کړې ده، ډېر غلط کار مې کړی دی، زه الله پیدا کړم د عبادت دپاره او زه کوم ګناهونه، او بله ګناه پرېږدي. دریم شرط دا دی چې هغه اراده مضبوطه وکړي چې بیا به یې نه کوم. بعضې ګناهونه داسې دي چې سړی پرېښودی نه شي، لکه مثال په طور باندې یو سړی په بینک کې ملازم دی یا په انشورنس او بیمه کې ملازم دی، دا خبره خو یوه بے غبار او صفا خبره ده چې د بینک ملازمت او د انشورنس د بیمه ملازمت دا بالکل حرام ده. که چوکیداری، که منیجری، که کیشری، که چوکیدار ولی نه، هر شی چې خو په بینک په انشورنس کې نوکری علماء حرام لیکلی ده. اوس یو سړی په دې باندې پښمانه دی چې یاره زه خو دا حرام خوراک کوم، زما تنخواه حرامه ده، زه ګناهګار د خدای یم، ښه پښمانه دی او عزم هم دا کوي چې زه به آینده داسې نه کوم. خو دا شی پرې خدای نشي، ځکه چې کچرې پرېږدي نو پاکستان دی پکې حلاله نوکري میلاویږي نه، ښه نوکري شته نه، نو دی به څه کوي؟ در دی کې به خوري، سوالونه به کوي، څه شی به کوي؟ نو د هغې دپاره علماو لار لیکلې ده چې مایوسه کېږي دی نه، دا تنخواه دا نوکري دی حرامه بولي، ناجایزه دی بولي، داسې نه چې دی ورته وایي چې دا خو مزاربت دی. دلته یو دوه کسان چېرته په بیمه کې لګېدلي وو، شیخلکي وو، داسې مخکې خبره ده، کال دوه مخکې. بیا ما چېرته ویلي وو چې هلکه دا بیمه حرامه ده، نو ما ته راغلل وي تا ویلي دي چې دا بیمه حرامه ده، مې او کتابونو لیکلي دي. نو ما ته وایي چې دا کتابونه څومره کاله کېږي چې لیکلي شوي دي؟ هغه وایي چې دی به چېرته وایي چې یاره 1500 کاله کېږي چې لیکلي شوي دي. نو زه به ورته وایم چې 1500 کاله مخکې خو بیمه نه وه. ما ورته وایي چې یاره تقریبا دا 15 کاله کېږي چې کتاب لیکلی شوی دی. هغه کتاب کې علماو یو کانفرنس کړی دی او د فقه جزیاتو نه دا مواد رایستي دي چې دا شی ناجایز دی. نو بس بیا غلی شي، بیا وایي چې ولې دا مزاربت جایز نه دی؟ ما مزاربت خو جایز دی، خدا خو مزاربت ته کنه، ما ستا په زړه کې که مزاربت دي، د مزاربت شرطونه پکې نشته. نو هغه بیا لګیا وي چې وګوره حلال شي ته حرام ویل دا څومره ګناه ده. بیا یې یو دروغ باندې کاغذ پمفلټ جاری کړ چې مولانا سلیم الله خان صاحب او فلانی صاحب فرمایلی دي چې بیمه جایزه ده. ما دا خو عجیبه خبره ده، ما ټلیفون وکړ، ما دا تاسو رښتیا ویل دي، مونږ خبر هم نه، مونږ دې شي ته حرام وایو. نو بهرحال کم سړی چې داسې نوکری کې مبتلا ده چې هغه حرامه نوکري ده، نو دی حرامه بولی، استغفار دی ور باندې وای، 24 غنټې د خپل ځان ګناګار بولی او استغفار دی وای، او د بلې نوکرې دی داسې کوشش کوي لکه بیروزګار سړی چې کوشش کوي، داسې نه چې کچرته ملاو شوا کال کې یو ځلې تپوس کې نه، لکه بیروزګار سړی چې روزګار پسې تګي وي داسې دی تګي ور پسې ګرځي. الله جل جلاله ته توبه او استغفار او باسین او الله جل جلاله ورته معافیو کی، او که په داسې حالت کې مړ شو نو خدای پاک به ته معافیو کی ده. امدارنګي کچري حقوق الله ور باندې دي، مونږ د روزه ده، انسان لا پکار دي چې مونږ د روزه پوره حساب کتاب ولګي مکمل. د توبې طریقه ده چې راځي چې ځوان شم زما دومره عمر دی، دومره منځونه مانه قضا دي، یو کاپې کې ویلي کی چې مانه دومره سو منځونه قضا دي، کدا ما و نګر زول نو ما پسې فدیه وبسې شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی باندې څه شی حق ور باندې دی او د وصیت ونکو دته دعا ورځ هم بغیر د وصیت تیرول جایز نه دي. وصیت کپې کې ویلي کی چې دومره منځونه یا دومره روزه مانه قضا دي، کدا ما په خپل ژوندۍ کې و نګر زولې
نو دا ما پس فدیه و باسه شری طریقه باندې او بیا دې لګیا شي هر منځنه رستو دی یو منځ هر منځنه مخ کې دی یو منځ ګرځي او بیا دې کپې کې لیکي شي دومره مې وګرځول نو بیا چې کله اولاد هغه کپیره واخلي پته ورته لګي چې 1500 منځونه لیکلي دي او بیا یې ګرځولي لیکلي دي 300 یې ګرځولي دي 200 ور باندې پاتې دي هغه به فدیه بیا وباسي هغه فدیه بیا استیش کتا وصیت نه کړي یاره کې دې شي ستنه قضاوی داسې فدیه نشي استه دا خو ځان نه جوړول دي امدارنګ روزي او د قضاء العمری طریقه دا یو خدا قضاء العمری د چې روزي په اخر کې خلقي دا خو ناجایز را چرته شریعت کې دې ثبوت نشته یو دا قضاء العمری د چې هر منځنه مخ کې نفل چې دې کوي نو نفل دې نه کوي نفل په ځای باندې یو قضا مونږ ګرځي نفل په ځای باندې یو قضا مونږ ګرځي او قضا مونږ د داسې ګرځي چې خوا کې سړی ته هم دا پته نه لګي چې دې مونږ ګرځي زکه چې کچره هغه ته پته ولګي نو بیا خدا د ګناه اظهار ده چې وګوره ما مونږ قضا کړی و اوسه ګرځم نو د مونږ قضا کول خو ګناه ده د دې سرګندول ګناه ده پټ به ګرځي چې هغه وایي چې نفل کوي او د سحر منځنه بعد او د مازیګر منځنه بعد ګوره نفل نه کیږي خو قضا مونږ جایز ده الله دا رعایت انسان لور کړی کچری یو سړی قضا مونږ د سحر منځنه بعد یا د مازیګر منځنه بعد ګرځي نو ګرځولای شي ځکه چې قضا مونږ اهم شی ده همدارنګه دی روزي هم ګرځي او حقوق العباد چې کم دی هغه پسې دی کوشش کوي چې یو سړی نه هغه معافي وغواړي یو خپل حق ادا کړي کلی وعده سے پروانه جاری کی چې هغه کې ټول خپل او پردین لکه اشرف علي صاحب تانی رحمه الله یو کتاب لیکلو ټول خلق له ور کړو چې په ماده چا صحت وي یا ایمان او غواړي یا ایمان معاف کی نو کدا سي وخت کې دې مرشه او د باندې څه شی لا پاتې او خود کوشش کول تفصیلی توبه چې یو شی ختم کم په دې ټیم کې دې مرشنو کې دې شي الله ورته معافيو کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زين أخلاقنا بأخلاق القرآن اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا الہ العالمین دا حاضر جمع ایمان سلامت کے پروردگار عالم منگ سے گناہوں چکڑی تے منگ تا معاف کے الہ العالمین سمر اسلام مردگان چشوی دی پروردگار عالم ټول تا مغفرت نصیب کے پروردگار عالم دا ټول مغفرت نصیب کے الہ العالمین د چا چې پزړه کې شریعه حاجات تی پروردگار عالم یا مونږ ته خودلی دی یا نه دی خودلی یا الله یا مونږ ته معلوم دی یا نه دی معلوم الہ العالمین ته نه معلومی پروردگار عالم دا ټول حاجات شرعیه پورا کا سکسانو دعا غوښتله چې زمونږ په کور کې بیماریان دي او بیګاړیان دي په خپل مابین کې به اتفاقیان دي ټول په اجتماع او دعاو کې پروردگار عالم دي دا غوي روحاني او جسمانی مرزونو شفا نصیب کی الہ العالمین دی غوي په کور کلی کې اتفاق او اتحاد پیدا کی یو دو کسانو بار نه چټونه را لګلی دي ډیر ضرورت او قرضې او خپل مجبوریان لیکلي دي دعا ورته وکي الہ العالمین دی دا غوي حاجات شرعیه پوره کی پروردگار علم اس ضروریات شرعیه وی تی پورا کی بل کاس د بار نس دعا غختدات سار قسمه حاجت شرعی وی پروردگار علم تی پورا کی هر قسمه گناهونو نه من سره بچ کی الہ العالمین من چې کم گناهونه کړی دي ته من ته معاف کی پروردگار علم زمون مسلمانانو په مابین کې اتفاق او اتحاد پیدا کی الہ العالمین من غواړو کنه غواړو پروي زمين باندې قانون د قران او د سنت جاری کی پروردگار عالم کمزې کی چې مجاهدین کفار سره برسره پیکار دی الہ العالمین تا دا غوی مدد او نصرت فرمائے الہ العالمین کمزې کی چې مبلغین د تبلیغ د پاره الہی کلمت الله د پاره لګیا دي پروردگار عالم دا غوی مدد او نصرت فرمائے الہ العالمین دا غوی ټولو د کور د مال او د جان حفاظت فرمائے الہ العالمین سمره حاضرین چې دي زمون سمره گناهونه چې دي پروردگار عالم هغه ټول معاف کړي الہ العالمین زمون کلی محله وطنونه دا د بيدینه مرکزونه جوړ شوی دي الہ العالمین ته دا د دین مراکز وګرځي پروردگار عالم د چا چې مردگان شوی دي الہ العالمین دا غوی مردگان وبخي پسماندگانو ته صبر جمیل نصیب کړي الہ العالمین من غواړو کنه غواړو من ته د دین خدمت نصیب کړي الہ العالمین من غواړو کنه غواړو من د دین خدمت نصیب کړي
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة